خولې مړې ورکوي یک دومره نرې پنجرې خلاص کا سراته هر وخت لګیا کفن خرڅیږي یا زما په ځای ته د ښار منځ کې دوکان خلاص کا خپل اوازونه خورم دومره وږی شوی ما راپسې ور د هغه خوانه خلاص کا باکر صاحب شروع زما ډېر خوښ دي ډېره مننه شاپان دومره سر لایف دی خلک نه ته خو اسکول ته ماشومان هغه خو اوس کښېنه نو دومره زر لایف خو نه راغلی زه لایف یم دا څه وایي او ما خواست په نو ما هم باکر د شیرونو جناب محمد سرګر صاحب اوس په دې شپې زموږ راوغوښته حجرې ته د ملګرو په خواهش راغی نو ما دلته شیرونه ډالۍ نو موږ هم د ده نصیب باید واورو که نه سرګر صاحب شهباز لالا وي که نه په تلو تلو کښې ما تر زوړ دی ښه کوشش کوم اچانک هغه ناڅاپي دغه شوي خالد جانه ما پسې ارمان درځي که نه درځي څه څه خفګان درځي که نه درځي ما پسې ارمان درځي که نه درځي څه څه خفګان درځي که نه درځي دا د تاته د پاپین لیسې ته ډالۍ وي یو استاذه حال د وطن څنګه دی یو استاذه حال د وطن څنګه دی سکول ته ماشومان درځي که نه درځي څه څه خفګان درځي که نه درځي دا شعر دې ته د ډالۍ وي جان محمد زرګر صاحب شي ای هلمند ستا دشتو میرو ته اوس ای هلمند ستا دشتو میرو ته اوس هغه شان کوچان درځي که نه درځي څه څه خفګان درځي که نه درځي باکر صاحب شعر دی چې ای د پښتنو قاتله ووایه ای د پښتنو قاتله ووایه قبر ته ماران درځي که نه درځي مننه قبر ته ماران درځي که نه درځي څه څه خفګان درځي که نه درځي دغه شعر د شهباز لالا ته ډالۍ وي چې هسې نه چې ځان دې ملا کړی وي هسې نه چې ځان دې ملا کړی وي شهباز غرق دې کړو ځان دې ملا کړی وي هسې نه چې ځان دې ملا کړی وي درځي که نه درځي د قرآن درځي که نه درځي څه څه خفګان درځي ای په محلونو خلکو ای په محلونو کې ودو خلکو څاڅکي د باران درځي که نه درځي څه څه خفګان درځي که نه درځي جشنه څه احوال راکا ای د علم جشنه څه احوال راکا نن سبا هندوان درځي که نه سبا هندوان درځي که نه درځي څه څه خفګان درځي که نه درځي دا شعر د زموږ طرف خان صاحب ته ډالۍ وي چې ظلم به ظاهره په خپل ځان نه کړې ظلم به ظاهره په خپل ځان نه کړې قدر د خپل ځان درځي که نه درځي څه څه خفګان درځي که نه درځي ډېره زیاته مننه
ډېره زیاته مننه. ډېر زیات خوند یې وکړو. شهباز لالا، شاهنواز باقر، خالد اورکزی، اتل افغان، جان محمد زرګر صاحب زما په حجره کې زموږ په ځای کې مېلمانۍ ته ډېره مننه کوم. درنو لیدونکو، د شهباز لالا او د ملګرو په وینا شاهنواز باقر شعرونه زه به ګرمې چای وباسم او بیا به د ده نه وروسته اتل افغان او جان محمد زرګر او خالد اورکزي ته ټولو اورو شعر تیار کړ. یو څو شعرونه دي شهباز لالا ستاسو مینهوالو ته خلک جان شعر اوري دغه او ثناول خو ډېر سلامونه د شهباز لالا څومره آی ډي کې فالوورز وي مینهوال وي ټولو ته سلامونه او نیکې هیلې په دې هیله چې زموږ دغه نننی بنډار چې شهباز لالا د افغانستان نه راغلی دی او زموږ مېلمه دی په دې دې وکړي چې زموږ د کوارټ نه دا خوشحاله لاړ شي او زموږ هغه کومه د خیر هغه د شخصیت سره به زموږ مېلمستیا برابره نه وي خو بیا هم هغه خپلې وس مطابق چې موږ څه کړي تاسو دې ژوند یې زه تاسو له راغلی یم. یو څو شعرونه دي چې شهباز لالا شي. لاس دې راواچوو خو لاس مې له ګریوان خلاص کا. لاس دې راواچوو خو لاس مې له ګریوان خلاص کا. که دومره نری اوس د دې لاس مې له ګریوان خلاص بلا نه ځان خلاص کا. سره د دې خپلې خولې مړۍ ورکوي ته ورته سره د دې خپلې خولې مړۍ ورکوي. که دومره ښه یې پنجرې نه دې مارغان خلاص کا. او څه راته هر وخت لګیا یې کفن ښه غرڅېږي. څه راته هر وخت لګیا یې کفن ښه غرڅېږي. زما په ځای ته د ښار منځ کې دوکان خلاص کا. او خپل اوازونه خورمه دومره وږی شوی یم. خپل اوازونه خورمه دومره وږی شوی یم راپسې ور د هغې خوا نه د زندان خلاص کا. او د 21مې صدۍ اور په اوبو نه مړ کېږي. د 21مې صدۍ اور په اوبو نه مړ کېږي. درد مې ناسور شولو غوږونه د لقمان خلاص کا. یو څو شعرونه نور زاړه دي خو بیا ماشوم موږ ورته ماشوم باقر وایي هغه ویستنه کې تا بلکل هغه ته نوم یې رانه هېر شوی یمال الهام هغه موږ ویني نو هغه ته ډېر سلامونه. یقینا هغه د شعر سره ډېر ذوق لري خاص کر زما د شعر سره. د هغه یو څو شعرونه زما خوښ شوي یو نظم یې ویلی خو بیا هغه شعرونه هغه ته ډالۍ شي. ستا په مراد څرنګه وتړم په ونه کې تار. ستا په مراد څرنګه وتړم په ونه کې تار. نه په ګریوان کې تار لرم نه په لمنه کې تار. او جاني هغه جنۍ اوس په دې غرونو کې سوري وباسي. هغه جنۍ اوس په دې غرونو کې سوري وباسي. کومې جنۍ چې اچوی نه شو په ستنه کې تار. هغه جنۍ اوس په دې غرونو کې سوري وباسي. کومې جنۍ چې اچوی نه شو په ستنه کې تار. او شعرونه دي چې نوي خالد جان یې چې د چا د یاد لړم مې ګرځي پسې خدایا. او زما د زړه درد ته همدغه اوبه ډېرې ښې دي. زما د زړه درد ته همدغه اوبه ډېرې ښې دي چې مې وینځلې دي پرې مور ورباندې خپې. خدایا په دعاګانو ورته ستړی په سفر کې شمه. زرګر صاحب ته ډالۍ شي. په دعاګانو ورته ستړی په سفر کې شمه. راځي په لار د وطن دومره هدیرې خدایا چې د خپل حق غوښتنه هم چا نه کولی نه شم. لکه تړاکې مې را شوي دي په خولې خدایا. چې د خپل حق غوښتنه هم چا نه کولی نه شم. لکه تړاکې مې را شوي دي په خولې خدایا. ډېره زیاته مننه. باقر صاحب اورېدلي مې دي چې ستاسو په درېیمه شعري ټولګه ډېرې ګړندۍ هسې روانې دي چې حقیقت دی که نه؟ بلکل شهباز لالا زما درېیمه مجموعه انشاءالله د کمپوز په حال کې ده. تږي څاڅکي په نوم باندې تږي څاڅکي نوم خو ډېر ښکلی دی. او دغه نوم لاندې به انشاءالله چاپ کېږي. کمپوزینګ پرې روان دی انشاءالله. ستاسو د ملګرو په ډاټ هغه په مرسته به انشاءالله چاپ کېږي.
او ګورو چې کومه خپرندوی ټولنې تر اوسه مې هغه کړې نه ده ګورو چې تاسو سره به مو مشوره ورمنې کوو چې څه کېږي که نه او انشاءالله مینوال دې په تم وي چې دغه شعرونه چې دي زیاتره شعرونه چې دي دا نوي دي لکه ما نه چېرته ویلي نه وي په لیکلي شکل باندې خپاره کړي داسې نوي مجموعې انشاءالله او ډېره ورکوټي مجموعه وي او انشاءالله کوشش مې کړی چې معیاري لرو برته به یې رسول غواړې انشاءالله خامخا په افغانستان پاکستان کې به انشاءالله ګورو ډېر زه مینوال یم انتظار کې دي ستا د دې شعري ټولګې او نو اتل افغان صاحب نه څه اورېدل غواړو ډېره مننه شهباز لاله تا ته هرکلی وایو چې ته زموږ دغه خړ پړ کین ته زموږ کلي ته راغلی الله دې وکړي چې موږ نه خوشحال لاړ شي او ستا هغه د مېلمستیا حق ادا کړی شو بیا هم درته هرکلی وایو الله دې بیا بیا راوله مننه ژوند یې هلو ځلو نه ستا د کار او زیار نه خبرېږو خوشحاله یو خدای دې ستا غوندې مخلصه ادب خدمتګاران ډېر کړي مننه کوو درنه یو څو شعرونه دي وایي مه کوه ستومان به شې حساب به درنه غواړمه مه کوه ستومان به شې حساب به درنه غواړمه ژوند به درته سوال کړمه ځواب به درنه غواړمه مه کوه ستومان به شې حساب به درنه غواړمه ژوند به درته سوال کړمه ځواب به درنه غواړمه او ته به د منګي اوبه په جام کې راته ونیسې ته به د منګي اوبه په جام کې راته ونیسې زه به دومره تږی وم دریاب به درنه غواړمه غزل دی د زړه حالونه ووایه اوس ماته لیونیه د زړه حالونه ووایه اوس ماته لیونیه ته هم راغلې زه هم راغلم صحرا ته لیونیه او د ښار له فریبونو نه هېڅ نه کړې شکایت د ښار له فریبونو نه هېڅ نه کړې شکایت او مخ دې اړولی دی مولا ته لیونیه خپل ځان دې پیرزوه د سقراط غوندې نامه د زهر و جام دې را نه کړلو ما ته لیونیه ډېر ښه د خولې نه به دې ویستلې ښې ډېرې خیرې د خولې نه به دې ویستلې ښې ډېرې خیرې لاسونه به دې پورته کړل دعا ته لیونیه او ته خاندې او ته ژاړې او ته ښه یې مطمئن ته ژاړې او ته خاندې او ته ښه یې مطمئن په کوم هنر ګویانه یې دنیا ته لیونیه او په تا خو نه ودانه ده نورانه ده دنیا په تا خو نه ودانه ده نورانه ده دنیا خو زه دې نور راوستی یم ژړا ته لیونیه اول پرې نوشته کړې د اتل خوږه نامه اول پرې نوشته کړې د اتل خوږه نامه همدا شګې بیا وولې هوا ته لیونیه ډېره مننه نو ګلپام مروت درته وایي زار شم اتل افغان صاحب مننه خوشحاله اوسې ګلپام نو خالد اورکزی ډېره موده ده د هغه مخکې به لږ په ټیک ټاک کې ښکارېده اوس هغې کې هم نه ښکاري خالد اورکزی د شعر وایي مننه کوو څه شعرونه دي ارشاد ملګرو شهباز لاله ته په دې وخت کې ګوره میسجونه مه کوئ موبایل یې مصروف دی لایو ویډیو کې چې نه حقیقت یم نه مجاز یم ما اورې که نه مې اورې نه حقیقت یم نه مجاز یم ما اورې که نه مې اورې زه خو غږېږم ګونګ ساز یم ما اورې که نه مې اورې تشه ناره یم ځان دپاره منې او که نه یې منې تشه ناره یم ځان دپاره منې او که نه یې منې ستا دپاره یو اعزاز یم ما اورې که نه مې اورې زه به رابولمه تا ژوند ته چې واوړه پرې بیا راواوړه زه به رابولمه تا ژوند ته چې واوړه پرې بیا راواوړه ته مې ضمیر زه د اواز یم ما اورې د غورځېدلي ماښام شور یم که غېږ راکوې که نه راکوې د غورځېدلي ماښام شور یم که غېږ راکوې که نه راکوې خو درته وایم د خدای راز یم ما اورې که نه مې اورې مننه ویرېږم نه د وخت سیلی نه که وړي مې او که نه مې وړي
ویریږم نه د وخت سیلۍ نه ډوډۍ مې وکړه. که نه مې وړي. خالده زه د کاغذ جاز یم ما مننه. ویریږم نه د وخت سیلۍ نه که وړي مې او که نه مې وړي. خالده زه د کاغذ جاز یم ما اورې که نه. ډېر ښه. شهباز لالا جاوید خان وایي سلامونه شهباز لالا ته د خوشحال بابا د ځای نه. وعلیکم دا کوم زمونږ خټک ملګری دی. وعلیکم السلام. زما سلامونه دې هم قبول کړي. نو نصرت وفا د ملګري سلام. زهیر صاحب خالد او رضی هم ټولګه چې دا دغه ته کمپوز ورکړ چې په کوم نوم د دې معلومات دی ورنه ونه چې دویمه شعري ټولګه یاره شهباز لالا رابر ټول پښتانه شاعران دي ګوره په شهباز پرندې ټولنې ته هغه کړل دا د ورکزو شاعرانو ته دې کتابونه خالد جان نوې کتاب په خیره بالکل دا شاکر اورکزي صاحب ته ورکړی کتاب کمپوز بس مرحله پوره شوی دی. کتاب نوم دی د ښکلا څړیکې. په دې کې داسې کوشش کړی چې بیخي د غزل یو نه وایم ډېر کوشش مې کړی چې نه وایم ډېر سټایل ورته وایي څه ورته نه مې چا سره هغې نه څه کلام شریک کړی نه مې فیسبوک ته خېجولی نه مې ملګرو ته ویلی بس یو دا ټول ډېر پټه معامله تام د باکر په شان کار شهباز لالا جان محمد زرګر چې موږ ته د مینې نه سپینغر زرګر وایو د په هر شعر کې د سپینغره ذکر کړی او نن به ترېنه شعرونه واورو د غرنا به هم لږ چې لږ رڼا شي. مننه د ټولو ملګرو نه خاص کار د شهباز لالا نه چې د وطن نه راغلی دی او خوشحاله شوم چې دغه شپه باندې ټول ملګري یاران دوستان راټول شوي. عبدالله نه ډېر مننه کوم چې دا پروګرام یې جوړ کړ او راوغوښتو. ستاسو مننه زرګر صاحب. شعرونه خو کوم په یادو راځي هماغه به وایم هماغه ووایه. د غزلو او نظمونو مور مړه شوي د غزلو او نظمونو مور مړه شوي زموږ چم کې د شعرونو مور مړه شوي او اوس یې پلار دی را روان افغانستان ته اوس یې پلار دی را روان افغانستان ته دې نه مخکې د بمونو مور مړه شوي دا ووایه زرګر صاحب بیا ووایه دا سر نه د غزلو او نظمونو مور مړه شوي زموږ چم کې د شعرونو مور مړه شوي اوس د پلار دی را روان افغانستان ته دې نه مخکې د بمونو مور مړه شوي. ډېر ښه ډېر غزل دی چې ستا تصور مې تل د ذهن په څپو کې ګرځي ستا تصور مې تل د ذهن په څپو کې ګرځي لکه خوشبو چې د ګلاب په اننګو کې ګرځي او اتره ما به غزل ته د ښکلا رنګ وربخلی وی خو ما به غزل ته د ښکلا رنګ وربخلی وی خو قاچاقبران مې د سپین غره ښایسته درو کې ګرځي. او شهباز لالا شعر دی چې کوم ځواني مرګ چا شهید کړی د نښترو چم کې کوم ځواني مرګ چا شهید کړی د نښترو چم کې ګډ ته تکیې دی د جنت په مینارو کې ګرځي. او باقي شعر تا ته ډالۍ دی چې د کوکنار ګلې نن به یې سبا به نه یې ګرانه د کوکنار ګلې نن به یې سبا به نه یې ګرانه دا تکبر به دې تر څو زموږ په زړو کې ګرځي. او اخري شعر دی چې د کومې ورځې نه چې تا د یارانې ترېنه توبه ایستلې له کومې ورځې نه چې تا د یارانې ترېنه توبه ایستلې له هغې ورځې نه زرګر په اندېښنو کې ګرځي. ډېر ښه ډېر ښه ډېر ښه. اوس په موږ داسې چل وکړو زهیر صاحب اوس په موږ دې نه څه واورو که نه شهباز لالا مننه وکړو چې راغی. راوایړوه تاسو نه مننه چې داسې ټول ملګري دې راټول کړل او دا هم ستا یو غټ کار دی که چې دا کوم ځای نه دې ملګري نو مننه خو تا نه پکار ده. شهباز لالا دا راته ووایه چې ته کله هم کوز وطن ته لکه برې کوزې پښتونخوا ته راشې سوات ته د مختلفو ادبي ملګرو سره ګرځې نن کوهاټ ته څنګه راغلی دا راته ووایه. نو رښتیا وایم دا سره واده کړی چې دا ځل سوات ته اول ځل نه ځم په جلال آباد کې دې راته اول به کوهاټ ته درځم او زه خپله خبرې باندې همیشه کلک ولاړ یم. ډېر ښه ډېر ښه ډېر ښه. ښه پای ته رسو مشاعره ما زه به یو دوه بیته د اکمل لیوني ویم چې زما ډېر خوښېږي او نن یې وخت دی چې هغه هم ویم که نه ما ته ګناه ده ما په خپله مشهور که جانان ما ته ګناه ده ما په خپله مشهور که جانان بل ته مې ځان ته مې تریخ بل ته مې خوږ لکه انګور که جانان اوس چې څوک ویني په مخه ترې چکونه وخي
اوس یې چې څوک ویني په مخه ترې چکونه وخي لکه د چرګ مې په سوچه غوړو کې سور که جانان. واه 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 واه. اتل افغان صاحب زما سلامونه په ټول بنډار وای. نصرت وفا وختي موږ ذکر وکړ د شیري ټول ګل ته. وفا جان ستا کتاب موږ ته راورسېدو، خالد رغزي ته، باکر ته، اتل ته، ټولو ملګرو ته. شهباز الله ته چې سړی کتاب ورکړي دی په دومره نقد چې به تصویر مشاعر څه وباسي چې دا کتاب ما ورکړ ورته. نو دا د هغې حق دی که نه. ډېره مننه. باکره ستاسو ملګری جاوید خان وایي چې باکره بیا مې د ذهن په حمل کې یو خیال وایي که باکر دا غزل ووایي، بلکې دوه ملګرو فرمایش وکړو دا غزل ورته وایي په خدای په معنی وکړو. یو څو شعرونه ملګرو فرمایش وکړو چې ډېره موده وشوه چې یم په داسې کور کې ویده. ډېره موده وشوه چې یم په داسې کور ډېره کې موده ویده. وشوه چې یم په داسې کور کې ویده. ډېره موده وشوه چې یم په داسې کور کې ویده. په خاموشیو کې راویښ شمه په شور کې ویده. ډېره موده وشوه چې یم په داسې کور کې ویده. په خاموشیو کې راویښ شمه په شور کې ویده. او شعر پکې دی چې نه پرې باران اوري او نه د غوښو بوی ختم شو. نه پرې باران اوري او نه د غوښو بوی ختم شو. د 21مې صدۍ خلک دی په اور کې ویده. نه پرې باران اوري او نه د غوښو بوی ختم شو. د 21مې صدۍ خلک دی په اور کې ویده. او شعر پکې دا واورئ ښه شي د 21مې صدۍ خلک دی په اور کې ویده. او باکره بیا مې دی د ذهن په حمل کې یو خیال. باکره بیا مې دی د ذهن په حمل کې یو خیال. لکه د 2 میاشتو ماشوم چې وي په مور کې ویده. باکره بیا مې دی د ذهن په حمل کې یو خیال. لکه د 2 میاشتو ماشوم چې وي په مور کې ویده. ډېره زیاته مننه. ډېره زیاته مننه. انشاءالله بنډارونه شته دی درنو ملګرو د شهباز لالا د فیسبوک ملګرو ټولو ملګرو ته دغه زموږ بنډار روان دی. ټول ملګري بس خدای پاماني کوي. تاسو تر دې دمه شعرونه واورېدل او موږ به کوشش وکړو چې خپل بنډار ته ادامه ورکړو.